صرف پر سورۃ الاخلاص باندې موږ کول څنګه دي؟ یو کې دل دي او یو همیشه لپاره کول دي. کیږي خو کیږي چې ټول عمر په یو سورۃ الاخلاص باندې څوک مسکین کیږي، خو لیکن دا مناسب نه چې ټول عمر سره سورۃ الاخلاص باندې موضوع کوي، بلکې نور سورۃونه هم یادول پکار دي کنه، په دې کې سړی توجه نه برابرېږي. نور نفس کیږي، لکه حدیث کې راغلی صفوان رضی الله عنه په روایت کې راځي چې هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا هغه بیبي ته چې کچرته یو سورۃ نازل شوه نو ام د خلکو د پاره مانځه کې کافي کېده، نور دار چا د پاره پکاره چې سورۃ سره صحیح حصہ غیا ده کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الذي ليس في جوفي شيء من القران كالبيت الخرب. هغه کس چې دا په خېټه کې دا په سینه کې چې سره قرآني دا قرآن کډرو دی مثال دی